هلمند کې د 215 اعظم قلي اردو د ښوونیز او روزنیز مرکز څخه 900 تنه ځوان منصوبین د نظامي او عقیدوي زده کړو ترلاسه کولو څخه وروسته فارغ او ټولنې ته د خدمت په موخه وړاندې سول. یادو منصوبینو بېلابېلو نظامي زده کړو سربیره دیني او عقیدوي زده کړې هم ترلاسه کړي چې د دندې پر مهال به ورڅخه پوره ګټه پورته کوي. نن الحمدلله د 215 اعظم قلي اردو په ښوونیز مرکز کې 950 تنه ځوان منصوبین د درې میاشتې په موده کې د نظامي او عقیدتي زده کړو څخه فارغ. مجاهدین ته زده کړه ورکول کېږي، په دیني علومو کې ښه تحصیل ورکول کېږي، په عصري علومو کې ښه تحصیل ورکول کېږي، په نظامي علومو کې دلته مجاهدین ته ښه تدریسېږي. هغه که نوي مجاهدین وي که څه نه څه هم زاړه مجاهدین وي، ټول ته به هر یو ته خپل حق رسېږي. د خپل حق په تعداد باندې هر مجاهد أعدوا لهم أود ما استطعتم